دا په څنګه بازار کې روان پښتانه په بازار کې نشي ګرځېدلی ته جوړ څنګه ګرځېدلی نو ته نور پښتنو ته ګور دا څنګه روان ته نور خلکو ته ګور دا نور خلک څنګه روان ته په خپل پشان ماته یو وخت ځه څنګه په دکان کې کار کوي دا هم پښتن ماته نه ښکاري ته پښتنې پښتانه به ګرځي ساده دمانه ولې راځه څنګه راځه خبره وخت مکا بیا به دې نه ګرځي ولې اسی بیا به نه ګرځي ښه ادم ولې راځه دې خواشه کار به دی سره نه دی خواشه کار به دی موږ څه کوو ما به کار نه کنه ته دې څه ګرځي زمونږ دکان ورته نه نو په پښاور د نور اساس دکان دی زمونږ دکان په تاسو په لار باندې خلک ګورو چې تاسو شو روان دي انسان تا په شیشه کې ځان نه کتلی چې تاسو څنګه ښکاري نه دي کتلی کنه یا وایي نه ګرځي ښه پوه زمونږ دکان ورته نه ورته ستاسو دکان ورته څو کوچ تاسو دکان چا به سره تاسو کوم تاسو څوک دي تاسو ندیم راکه نمبر څه ټلیفون راکه ولې راته نمبر راکې نو راځه په بل کوم تاسو کوم تاسو پس دې خواصه سره کارو به دې خواصه سره کنه اصل نه خو دې خواصه خبره کوم څه خبره کو دا کته ولې دې څه کوي دا ټول پښتانه څنګه ګرځي ما به دا کې کار دی پښتانه دې څه ګرځي د پښتنه ولې پښتنه څنګه پښتنه نه تر کوم ته مو آیا بیا واره ودانه روان دي د سکول ورته او دا سکول ورته نه څوک دا سکول ورته دا سکول ورته راکا یا شریف خپل مرزي وړه څنګه مرزي دا تاسو دا مقصد او خپل راځي دا کیلا او سیدا په کوله کې دا مې په کوله دا پښتون دا پښتون نشان دی ها پښتانه نشان نه دی دا پښتون دی دا پښتون دی څنګه یې مزه نه ولې دا پښتون سړي سپلای کاغذ څنګه ځان نه کار نه راځي ما هذا خبره څه دا کوم څه دا دا پښتو کې کوم کار نه وداس بده ځای کې ګران نه څنګه د زمانه څوک راځي ما ته به دنیا کې د دنیا خلاص ها څوک به خلاص دنیا تاسو له خلاص وای خلاصې دین نو ایمان کې خلاص ته وګوره هغه به کې تاسو خلاص وای یو سره دین سپورټ نه کوي نه لګي پرېشه وګوره کما دا باندې را باندې ګل دوه باندې را باندې کړی ولې چې ټیپ تراشته ال د غریب غاړي چلا لګو کوم غاړي هجی تا غاړي لګو الله ولې غاړي لګو دې خو ګوره دې که څنګه کوټه د مانه تاسو خلاص الله هذا غاړي ها والله ما په خیر ټول لګو ولې دې نه ما نه بيجني آرام څنګه یې خو یې نه چیرې باندې اوسم غوښه کړو تاسو په نه پیژنې راغلی بس ما پیژنې دا ما پیژنې ما ته لازم الوای بس ما پیژنې کنه ما پیژنې بس څه کې نه لازم څه یو په باندې کوم درم پتاسو نه یو په باندې کوم ځا پتاسو کوم خو الله خپل سره خیر زما بس ما پیژنې کنه خدای په مستمع نه پیژنې زړه وړي کې متازل دلو متوس ما څه پیژنې لا زړه وړي کې مدونه مې د دوه کالو ما تمام نه متوس ما نه پیژنې آرام وزه دې نو شي ما وزه شي ما نه مې څنګه کول کې خیر دی وای ما نه خدي دې خدي زمو زبا ما خدي خاصه کښې بس کې څه کنه باندې هغه په ما خدي تمام کوم ځای کې دلته نه غواړم دغه نو تاسو ما سوچ مکو کنه تاسو سوچ مکو ته ما نه پیژنې روز کته د دې چې تاسو ما پیژنې ته ما نه پیژنې زه ته پیژنم ته ما نه پیژنې نه علي ما نه ما راغله اوس نه کې شان اوس نه پیژنې نه کنه ها و مشران خو څنګه نه خطا کیږي خاطر هم دی واره نو دا څه شی دی نو دې خواجه‌آباد باندې ما کارے تو بڑی سب بیٹا کو باقی کے ہم سجرگو باقی کے تناس کوئی پلاس ہے اگر ہوں بے مخ کی خبر ہے ہمارے پلاس محمد خان منگا زہیل بنجوٹ بڑا بڑا بنجوٹ نہیں رے بنجوٹ کو لے کنا
मंगा ज़ईद बंजूटी हाँ वस्तमाने भी है कड़ा पान के पान में ड्रिंक न लगुटे पर हाल तब कड़ा हाँ दल्टा वाला रे मैं वकस्ता लाज़ेरा तो खोले रे मैं दल्टा वदरी का ज़रा जमा जो वक्ती ना वो ले रे मैं ज़रा राने का हाँ ज़रा बांध उसका मामा जमुन से करा वो जमुन से सब बजे के मुझे जीवन स्किल दे ज़रा बांध उसको बाधा बाधा जब हम वक्त सब कुछ चिंगे के कुछ का ना भाई बस है कहाँ से आए हो मैं इधर घर से कौन से घर से मतलब जगह का नाम नहीं है लंडे का जैसे बेसिकली कहाँ की पिंडी तो यहाँ घूमने आए या रहाइश है यहाँ अपना घर है अच्छा और कौन करे आपको फैमिली तो रहने आए हम सेटल हो क्या 10 साल से 10 साल से अब 10 साल में अपना होली क्या पीछे नहीं किया क्यों तो बस अपना तरीका होता है हर किसी नहीं तो आप जैसे वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा देश तो आप इधर आप पश्तूनों की इलाके में आए तो कम से कम अपना वो लुक तो पश्तूनी जैसे बनाओ ना अपना तरीका हर बंदे की अपनी सोच होती है अपना तरीका नहीं तो इस्लाम में भी नहीं ये जायज़ तो नहीं है ना क्या ये जो पैंट शर्ट आप तो शलवार में भी ना है इस्लाम ये भी तो नहीं है ना आप फिलहाल ये ऐसा है ना इसमें बंदे का जो लुक है ना वो अच्छा लगता है आपने कभी ट्राई किया है ये कभी किया है ट्राई आपने कि आप शलवार के दिन में तुम कैसे लगे बहुत पहनता हूँ तो अभी तो तुमने नहीं पहना अभी ये देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सारे लोग देख रहे कह रहे ये क्या मसला है अगर अब तुमने शलवार कमीज पहना होता तो मैं तुमसे बात करता तो कोई भी ये नहीं पूछता कि किस तरह से बातें करो कोई मसला नहीं है लोग देख रहे हैं तो कौन क्या है आपका कौन से कौन से मतलब जट मुगल कौन से मुगलों का तो गुस्सा भी बहुत आता है आपको आता है कि नहीं आता मुझे देख के तो आ रहा है कि आपको अभी सब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप जितनी भी कोशिश कर लो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तुम कसम से ऐसे हंसता वही जाऊंगा आपने अरे तुम कसम खा के तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा हाँ मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं है तुम बताओ मुझे फिर मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगा मुझे लगेगा कि मैं ये बंदा मैंने ये गुस्सा होके जा रहा है तो आप कसम खा के मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है फिर जाओ अच्छा कसम खा के कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा थैंक यू सो मच मेहरबानी जी कोई बात नहीं बड़ी मेहरबानी बहुत अच्छा लगा आपको